خپوهیږي چې د قبله بدلیدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق ده خو له دې سره سره چې دوی څه کوي الله ورڅخه خبره نه ده. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. کته د اهل کتابو ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستاسو قبله پیروي وکړي او نه ته دا کولای شي چې د هغو د قبله پیروي وکړي او د هغو هیڅ یو ډله د بلې ډلې د قبله پیروي ته هم تیار نه ده او کته له هغه علم نه ورسته چې درته راغلی دی د هغو وختونو پسې لاړ شي نو ارومروبه په ظالمانو کې وشمیرل شي. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړای دی هغوی دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دا په غوڅه توګه یوه حق خبره ده ستا د رب له لوري نو ته د هغه په باب هیڅکله شکمن کېږه مه. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. د هر چا لپاره یو لوری دی چې هغه ته مخ اړوي نو تاسو د ښېګڼو په لوري پسغستا شي هر چیرته چې اوسئ الله به تاسو ټول عمومي د هغه قدرت نه هیڅ شی دی باندې نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ته چې له هر ځای نه تیریږي له همغه ځایه د لمانځه په وخت کې خپل مخ د مسجد حرام لوري ته واړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حق فیصله ده او الله ستاسې له عملونو نه بخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. او له هر ځای چې تیریږي خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چیرته چې تاسو یې د همغه لوري ته مخ واړوي لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسو په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ورنشي او د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړل شي. وله هغونه مو ویریږي بلکې له مانو ویریږي او د دې لپاره چې زه پر تاسو خپل نعمتونه پوره کړم او په دې هیله چې زما د دې امر په عملي کولو تاسو د همغه شي خلاصون لار عمومي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لکه چې تاسو ته په دې سره برای در په برخه شوي چې ما تاسو په منځ کې په خپل له تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیاتونه اوروي تاسو ژوند ستر کوي تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درزده کوي چې تاسو پرې نه پوهیږئ. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لدې عمل تاسو ما په یاد لرئ زبر تاسو یاد کړم او زما شکر ادا کړئ
د نعمت ناشکری مکوئ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے مومنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. الله د صبر لرونکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. او هغه خلکو ته چې د الله په لار کې ووژل شي مړه مه وایئ. داسې خلک خو په حقیقت کې ژوندي دي مګر تاسې دا شعور نه لرئ چې د هغو په ژوند خبر شئ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. او من به ارومرو په ویرا خطر الوګه د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کولو پر تاسې ازمویښت کوو. او زیره ورکړه صبر کوونکو ته هغه کسان چې کله ورته کوم مصیبت ورسیږي وای موږ د الله یو او د هغه لوري ته ورګرځېدونکي یو. دا همغه کسان دي چې د دوی د رب لخوا پر دوی مغفرت او نعمت ده او هدایت کړی شوی دي. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. په یقیني توګه صفا او مروه د الله له نښانو څخه دي. لدې عمل څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره وبال نشته کله دې دوه غونډې ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوخه مینه څه نیک کار وکړي الله پر خبر ده او د هغه قدر کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کوم خلک چې زمون نازل شوی روخانه لارښودنې او هدایات پټوي په داسې حال کې چې موږ هغه د ټول انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دي باور ولري چې الله هم ور باندې لعنت وایي او ټول لعنت وایونکي هم ور باندې لعنت وایي. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البته څوک چې دا کار پریږدي خپل کړو سم کړي او چې پټ کړي د هغو په بیانولو پیل کړي هغه ته به زه بخښنه وکړم او زه لوی بخښونکی او رحم کوونکی. د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 118 آیت څخه اوري. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. کوم کسانو چې د کفر چلند غوړه کړ او همدا د کفر حالت کې مړ شول په هغه باندې د الله پرختو او ټول انسانانو لعنت ده. په همدې لعنتی حالت کې به د تل لپاره اوسېږي نو به د هغو په عذاب کې اسانتیا راشي او نو به بیا ورته کوم بل مهلت ورکړي شي.